ترى کته لکه مارا بلی بلی یو ده نه قسم په خدای ټول خوند دک په شان دی ډاکټر صاحب چیک اپ مې وکړ چې ټیک شوی یم او که نه او ماشاءالله ټیک شوی خو یې دې نام کې عمله سره کې ډاکټر صاحب خپل ځاني خو زه د قبرونو کار کوم قبرونه کندم دې نام کې به تا ته هم یو قبر وکندم بایه بوډېګانې چې فنکشن لري څنګه خبرې کوي هغوی داسې خبرې کوي که نه خپل خوند دی سړی وایسه که نه ماله یو ګولډن کلر کریم راوړه او ماله د قري غاښونه راوړه او یو ډله پیله لوډې راوړه اول به زما یو کار ته هم ډډې نه لګېدې ما بیا د محنتیانو کسان سره اوسېدل شروع کړو یقین وکئ اوس د هغو هم کار ته ډډې نه لګي پوه غنم ملا کرلی نه دی او بوسو پسې ډنډه ګرځې او ما ته وګوره څوک دی وجلیم دی او که هسې دا دیرې په لاره کې ناست دی ته چې اوس د انګریزي زده کړې نو ته به کې څه انګلینډ لازم دی جوخه کوم ځای کې دی والله ښکاري نه راته کیني ما به درته ښولې ځوان جان سړی ماسې راپسې اعتراض مه کوئ ټولې جنکې وایي دا بابا دی زه بابا نه یم عارف خانه وروره ګوره دا نامعقوله خبره تم مه کوه دا جینکۍ دم نامعقوله خبرې نه کوي زه خو یې نه کوم دا خدای جنکۍ یاره چې کله زه مالداره شم که نو زه به ځان له یو نوکر نیسم چې د هغه کار به دای چې هغه په یخنۍ کې زما په ځای لامبي په دې یخ کې چا لامبلي مړه کلیواله یو پټو خورالو باسه راته ماما ته یې که نه طلاق وګوره اوس داسې دور دی چې زړونه په پیسو خرڅېږي دوکانداري ده سپین مخونه په پیسو خرڅېږي مننه او داسې کاکاټو بې ګرځېږي خو بلا دې واخلم دلته ژوندي ژوندي سرونه په پیسو خرڅېږي لطیف استاد همیشه یاسین صاحب تا نه شعر واوري زه یم چې نن یاسین صاحب دا ته یو شعر ډالۍ کړي چې واوري بالکل نن به موږ ته دا کلیوال یو شعر وایي ډالۍ ته ورته شا جنکو پسې ګرځېږم سوځېږم را سوځېږم په ځمکه ورلوغړېږم زه به ننې ونې کېږم زه به ننې ونې کېږم دا شمه ما دې دلې ونه دا شمه